د نوي اردو د جوړولو هڅې روانې دي. یوازې یو مخکینی قومندان ورسره یو ځای شوی دی. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په AFG پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. AFG پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس درسره چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو د دفاع وزارت سرمفتش او د لیکو د تفسیر د کمیسیون مشر مفتي لطیف الله حکیمي وایي چې تر اوسه د جمهور نظام د ملي اردو یوازې یو قومندان د دوی له جوړیدونکي اردو سره ملګری شوی او په جوړولو کې ورسره مرسته کوي. نوموړي په یو مرکه کې ویلي چې دا قومندان د دفاع وزارت د همایون لیوا مشر و. هغه نه روښانه کړی چې د جمهور نظام د ملي اردو د قومندان په خپله پخوانۍ دنده برحاله او که بله دنده ورکړل شوې ده. د مفتي حکیمي په خبره چې نور ډیر مخکینی پوځي چارواکي له دې ویري چې د غلطو اعمالو حساب ورسره وشي خپلو دندو ته نه دي ستانه شوي. مخکې یو شمېر نورو طالب چارواکو ویلي چې د دوی د اردو لویه برخه به له خپله له طالبانو څخه جوړوي. څه موده وړاندې د جمهور نظام له یو شمېر منصوبینو ویلي وو چې طالبانو دندو ته وغوښتل او له څو میاشتني کار وروسته یې له معاش ورکولو پرته ګوښه او کورونو ته یې واستول. طالبانو بیا په دې هم تورن شوي چې دندو ته ورغوښتي امنیتي او دفاعي منصوبینو نه یو شمېر کسان وژلي او تریتم کړي دي. دوی د دغو څرګندونو ته کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو په ټوله کې په داسې وژنو کې لاس لرل رد کړي دي. دوستانو زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. تر بیا ښه وخت.